د خبرونو سرټکی مو هغه په افغانستان کې ووژل شو. زما په واحد کې نه، خو زه هلته وم. د طالبانو په وړاندې د ټرمپ کابینه او سخت دریځ. د امریکا د دفاع وزیر لومړۍ ورځ د افغانستان د جګړې د سرتیرو په یاد د لاس بند په لاس کول پیل کړه. طالبانو په اخر له کوم برخلیک سره مخ شي؟ له نړیوالو فشارو ته د طالبانو د مشر ځواب. هیبت الله اخندزاده وایي نړیوال ګواښو ته به تسلیم نشي او نړۍ دې دوی ته زیان نشي رسولی. د جهادي مدرسو په پراخولو سره د طالبانو قدرت څرګندونه. د بشري حقوقو مرکز خبرداری ورکړې چې د طالبانو جهادي مدرسو د افغان ځوانانو فکرونه په نښه کړي دي. او د فلسطیني بې ځایه شوو ستنېدو دویمه ورځ. د خوړو او اوبو د سرپدا نشتوالو د غزې شمال ته د دغو راستنېدونکو نوې ننګونې دی. نن سه شنبه نه هم د سلواغې چې برابرېږي 28 د جنوري. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. د امریکا د دفاع وزیر په خپل لومړۍ کاري ورځ وویله هغه لاسبند چې په لاس ایدی اوس هم د افغانستان په جګړه کې د امریکایي فوزیانو د قربانیانو یادونه کوي. هګز پخوانی امریکایي فوزي دی چې د افغانستان په جګړه کې هم تجربه لري. د ټرمپ د نوې ادارې له پیل سره که څه هم د طالبانو سره تعامل تمه پیدا شوه، خو په تېره یوه اونۍ کې د ټرمپ او د هغه د کابینې د ځینو غړو د طالبانو ته جدي اخطارونه ورکړي. په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د دفاع لومړی وزیر دی چې د افغانستان جګړې په میراث نه ده اخیستې، خو په میدان کې د افغانستان د جګړې ګرمي تجربه کړې ده. پیټ هیکسټ یو امریکایي تجربه کار پوځي دی چې د افغانستان په جګړه کې هم برخه اخیستې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د خپل کار په لومړۍ ورځ هم د افغانستان د جګړې یادونه کوي. دا چې دلته د ری الورا دی، هغه په افغانستان کې ووژل شو. دغه څه په اړه چې زه یې هره ورځ په لاس کوم وپوښتل. دا یو ځواک و. ما له یو سرتیري سره خدمت کاوه. کله چې زه د پلاټونو قماندان وم، ما له هغه سره په ګوانتانامو کې خدمت کاوه. هغه په افغانستان کې ووژل شو. زما په واحد کې نه، خو زه هلته وم. همدا خلک دي چې موږ ورته دا کارونه کوو، چا چې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. له سیاسي اړخه تېره اونۍ د ټرمپ د نوې ادارې له پیل سره د طالبانو لپاره له بدلونونو ډکه وه. ټرمپ له افغانستان سره مالی مرستې وځنډولې او په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي تجهیزاتو او وسلو بیرته ورکول طالبانو ته شرط کېښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که ثابته شي له طالبانو سره نور امریکایان هم یرغمل دي، نو د دوی پر لوړپوړو مشرانو به د اسامه بن لادن په پرتله لوړ انعامونه وټاکي. که څه هم د طالبانو د سرچینو په وینا دوی د تعامل په تمه وو. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار هم تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان لا هم د واشنګټن لپاره مهم دی. دا چې د ټرمپ اداره به د طالبانو پر ضد څه اقدامات وکړي، په دې اړه ډیر تحلیلونه شته، خو هغه څه چې په دې تحلیلونو کې یو ګډ ټکی کېدای شي دا دی چې د ټرمپ تګلارې به طالبان له سختو حالاتو سره مخ کړي. اگر افغان‌ها بتونن یک لابی قوی را اجرا کنند، امکان دارند که اداره جدید حتی طالبان را در قبال توافقنامه دوحه پاسخگو هم بسازد. اما ای که این روابط و این پاسخگویی چه وقت صورت خواهد گرفت، ما فکر میکنم که ما نیاز به وقت داریم و نمیتوان که از حال آن را پیش بینی کرد. د دې پرمختګونو په منځ کې د یکشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته تللی و او ویل کېږي چې د ایران او طالبانو پر وړاندې د ټرمپ تګلارې د بحث یو مهم ټکی و. په همدې حال کې په دې ورځ داسې ښکارېده چې طالبان غواړي د ټرمپ د کاري اونۍ سختۍ د کابل په یوې کافې کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچي سره د یوې عصري ماښامنۍ په تېرولو سره هېرې کړي. خو دا ماښامنۍ په ټولنیزو رسنیو کې د هغو خوړو یادونه وکړه چې ښاغلي عراقچي د دمشق په یو هوټل کې خوړلي وو او له هغې څو ورځې وروسته د ایران د ستراتیژیک ملګري بشار الاسد حکومت نسکور شو.
د نړیوالو فشارونو په ځواب کې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده وایي چې د دغو ګواښونو او خبرداریو ته به تسلیم نشي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پوه شي چې دوی ته زیان نسي رسولی. د کندهار په یو جهادي مدرسه کې د طالبانو د مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال د طالبانو د مشر د نیولو غوښتنه کړې او د ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو مشرانو د انعام د ټاکلو خبره کړې ده. له بلې خوا د هیوادوالو ته په دې باور دی چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو نور فشار هم راوړي چې د خپلو کړنو حساب ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مرستو د بندولو له پریکړې وروسته او د طالب مشرانو لپاره د انعام د ټاکلو په اړه د هغه د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو او د غراض د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی د محاکمې او نیول کېدو له څو ورځو چوپتیا وروسته هغه ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې د امو لخوا ترلاسه شوی خبرداری ورکوي چې نړیوالو ګواښونو او فشارونو ته به تسلیم نشي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پوه شي چې دوی ته زیان نشي رسولی. اوس موږ د دې خلکو په دې اخبارونو په دې شاده باندې د خدای په وعدو معاهده نشته په دغو باندې معتوله ده. دا نظام چې نن راغلی دی ورو دا د هېچ چا په سوال نه دی راغلی، دا هېڅ چا موږ ته په میراث کې نه دی راغلی، دا هېڅ چا موږ ته په انډیوالي کې نه دی راغلی. تنظیم مختلف کې ونیول شوي دا په شعار د جهاد فی سبیل الله راغلی. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو له زیاتېدو او د لوړپوړو امریکایي چارواکو له وروستیو خبرداریو وروسته طالبانو په کابل کې د ولسي یووالي او د اسلامي نظام د ثبات تر سرلیک لاندې غونډه وکړه. غرب به دا څنګه ومني، څنګه به دا وزغمي چې د افغانستان د ځان دپاره یو ایالت دی له ایالاتو متحده او امریکا څخه بلئ او نن سرنګون سئ په شکست په ذلت د افغانستان څخه ووتی. ټوله سرمایه په افغانستان کې ختمه شوه، په نړیواله سطح سیاست ته تغیر ورغلی. دوی به تا څنګه په رسمیت ومني؟ دا دی زغملی شي؟ بلخوا اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته خبرداری ورکړی چې هغه د دوی له ځواکمنتیا خبر نه دی. خو پوهان د ټرمپ په وړاندې د طالبانو د مشر دغه دریځونه د طالبانو د راتلونکي لپاره زیانمن ګڼي. با آمدن ترامپ به عقیده ما انزوای طالب ها زیادتر خواهد شد و این خود به خود برای طالب ها باید یک زنگ خطر باشه. به نظر ما باید افغان ها در این باره منسجم شوند، با هم یک منظم شوند و تا بتانند با جامعه بین المللی در رابطه با طالب ها به یک موقف جمعی و مشترک برسن و همچنان بتانند که بر طالب ها فشارهای زیادتر وارد کنند. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان باید ځواب ویونکي کړي. حکومت طالبان یک حکومت کاملا زورگو و استبدادی است که خواستارهای خود را بالای مردم بیچاره مظلوم افغانستان به زور تطبیق میکنند، مخصوصا بالای زنان و دختران افغان که در این چند سال اخیر تمام جهانیان شاهد هستند که در مکاتب دانشگاه ها و تا کار بر روی زنان و دختران بسته است. لدې سره سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ پر راتګ سره داسې کابینه جوړه شوې چې زیاتره مهم شخصیتونه یې له طالبانو سره د جدي مخالفت تاریخ لري. د طالبانو په وړاندې د ټرمپ د ادارې رسمي پالیسي تر اوسه څرګنده نه ده، خو هیوادوال غواړي چې له طالبانو څخه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د درناوي، د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو او پر افغان ولس د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې حساب کتاب وشي. د طالبانو تر ادارې لاندې مرکزي بانک سرپرست له سوداګریزو بانکونو غوښتي چې خپلې پولې راکړې ورکړې په افغانیو ترسره کړي. دغه طالب چارواکي ویلي چې د افغانیو د بیا د ثبات لپاره هڅې روانې دي، خو تر دې وړاندې یو شمېر صرافانو ویلي چې د طالبانو لخوا د افغانیو اصلي ارزښت د خپرولو چینلونه بند شوي او اوس مرکزي بانک د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت اعلانوي. له بلې خوا د طالبانو مرکزي بانک اعلان کړی چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به 22 میلیونه ډالره لیلام کړي، خو له دې سره په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت په ټیټېدو دی.
د افغانستان د بشري حقوقو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو بېساري ډول په افغانستان کې جهادي مدرسو د جوړولو لړۍ پراخه کړې ده. د دغه راپور موندنې ښیي چې د طالبانو مشرانو ترمنځ د جهادي مدرسو جوړول د واک په نمایش بدل شوی او د دغو مدرسو د ځوانانو پر افکارو منفي اغیز کړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د خپلې بودیجې لویه برخه د دیني او جهادي مدرسو په پراختیا لګولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز دیرش مخیز راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له وړیا خوړو او د استوګنې له اسانتیاوو سره جهادي مدرسې د زده کوونکو لپاره پراخې شوې دي. د دغه راپور او د طالبانو د پوهنې وزارت د شمیرو پر بنسټ په 1402 لمریز کال کې طالبانو په افغانستان کې څه باندې 21,000 مدرسې جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې په همدې کال کې د جوړو شویو ښوونځیو شمیر 106 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې طالبانو په هر ولایت کې یوه لویه مدرسه جوړه کړې ده چې د 2000 زده کوونکو ظرفیت او تجهیزات لري. در مدارس دینی طالبان مضامین و مطالب تدریس میشه که مستقیما به ترویج فرهنگ خشونت و تروریسم و ایدئولوژی طالبان می انجامه و در این گزارش هم گفته شده که آثار این مطالب بر دانش آموزان و بر شاگردان این مدارس کاملا مشهود و محسوس است. د دې راپور موندنې ښیي چې په دیني او جهادي مدرسو کې د استادانو لویه برخه نارینه دي او زده کوونکو ته د فکري جګړې، عمارت پیژندنې، فقه، صرف، نحوه، قدري، تفسیر، صحیح البخاري او نورو مضامینو تدریس ورکوي او په یو ډول زده کوونکي جهاد او په دیني او جهادي روحیه د اولادونو روزلو ته هڅوي. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز معلومات ښیي چې د جهادي مدرسو جوړول د طالبانو د مشرانو ترمنځ د واک په نمایش بدل شوی او اکثره جهادي مدرسې د بډایه عربي هیوادونو او نورو مالیه ورکوونکو لخوا تمویلیږي. له بلې خوا د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې په داسې حال کې چې د مدرسو دروازې د هر عمر نجونو پر مخ خلاصې دي. راپور زیاتوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدو، اجباري او په کم عمر کې ودونه، د ځان وژنې هڅې، ژور خفګان او د ښځو او نجونو ترمنځ ټولنیزه انزوا زیاته کړې ده. مکتب برای ما بسته گردیده، آموزش حق ما است، هیچ مشکل شرعی ندارد. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز راپور ورکړی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو نجونو ته مدرسو ته د تګ زمینه برابره کړي او طالبانو د 2023 کال تر اګست میاشت پورې د 95,000 نجونو زده کوونکو په ګډون شاوخوا 340,000 زده کوونکي په دیني او جهادي مدرسو کې جذب کړي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ځینو سرچینو امو تلویزیون ته ویلي چې طالبان د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې پر ښځو بشري مرستو د ویش بهیر بند کړی او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته یوازې د کورنیو نارینه‌وو ته د مرستې ورسیږي. دې سرچینې زیاته کړې چې ښځې له د محرم لرلو له امله له مرستې ترلاسه کولو بې برخې دي. ځینې ښځې وایي چې د دغو مرستندو ځنډول به د دوی د ماشومانو د لوږې خطر سره مخ کړي. په هرات کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو ویلي چې طالبانو مرستندویه ادارو ته خبرداری ورکړی چې په بې محرمو میرمنو د مرستې ونه ویشي او د نارینه کورنیو لپاره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره پلانونه او نوملړونه چمتو کړي. په مرستندویه موسسو کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي امو تلویزیون ته وویل چې د طالبانو دغه کړنه د مرستندویه موسسو او هغو خلکو ته چې مرستې ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنیو سرپرستي او بې محرمه دي، له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. ځینو مرستندویو بنسټونو ویلي طالبانو 3 وړاندیزونه ورکړي. لومړی، مرستې باید یوازې پر نارینه وویشل شي. دویم، ښځې باید محرم ولري او دریم دا چې 50% مرستې پر طالبانو وویشل شي. مرستو ته اړمنې میرمنې وایي چې د دغو مرستو ځنډېدل د دوی ماشومان او کورنۍ د لوږې او مرګ له ګواښ سره مخ کوي، خو طالبان هڅه کوي چې دغه مرستې د ځان او نارینه‌و لپاره ترلاسه کړي. زن کامیچار مریض است خانما
دستی دیگه به اینا کرده نمیشه، چیزی نیه، کمک نیه به مرتکاب زنکایی هیچی نیه. با کوکتم به جمع اولاد منو یک نقصی مزار، یک نقصی عدیر تال مال سربار کرد. اون نواسی دارم گوش نه روستاش میرا میبره، هیچی نیه که بخور. چی بودم از این در بیا اون چی بودم میزینا. سرپرست نداریم، جای جایداد نداریم، رقم نداریم، برینگ نداریم، آرت نداریم. شکستونی ما سی نداریم، ما قریبان اون بچه خوردمون نمویه. ما سرپرست نداریم، من خانه همینجا هست، همه ما مشکل داریم، نداریم بیاید الله بیاره. نداریم که بخوریم. مشکلات داریم، اگه شما کمک میکنید یک ما تابل میگیره، یم انجینرها تابل میگیره، کسی ما تابل نمیگیره که اینجا قلتیده این بیچاره مردم گوشنه. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوس چې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې شوې، د افغانستان بشري وضعیت تر بل هر وخت ډېر له ننګونو سره مخ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سفر مهم بولي او وايي په دې سفر کې پر مهمو سیاسي او اقتصادي مسایلو او د کډوالو پر ننګونو خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وايي دوی د حقیقي باس په اړه ناخوښه نه دي او که ایران ته لږ اوبه رسیږي نو ستونزه د وچکالي ده. امیر خان متقي ټینګار کوي چې په دې لیدنه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیره وغوښتل چې په تهران کې د طالبانو سفیر ومني او د ډیپلوماټیکو اړیکو کچه لوړه کړي. به نعمتی که خداوند داده یا میته که آب هست در او بخالت نداریم. مردم بیچاره سیستان و بلوچستان هم برادرای ما هست. به صراحت گفتیم که ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردم سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. مشکلات اگر پیدا شده در این عرصه و از خاطر خشکسالی هست. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې د چینایي شرکت لخوا د مصنوعي استخباراتو ټکنالوژي د پام وړ پرمختګ وروسته د متحده ایالاتو د سټاک یا ذخیره چټکۍ سره راټیټه شوه. ډیپسیک شرکت د ای آر ماډل په وړاندې کولو سره د وی پی ان ای آی ګوګل او میټا مصنوعي استخباراتو ماډلونو سره سیال ته د ننوتلی دی چې په چات جی ټي پی کې ورته دی په خورا ټیټ لګښت کې دی. د امریکایي شرکتونو په منځ کې یوازې نویډا د امریکایي چټ جوړونکو لوی شرکت دی چې خپل بازار ارزښت یې نږدې 600 میلیارده ډالرو ته له لاسه ورکړی. په همدې حال کې امریکایي شرکتونو د مصنوعي استخباراتو پر پراختیا میلیاردونو ډالرو لګولي دي. په داسې حال کې ده چې چینایي ماډل یوازې 5.6 میلیونو ډالرو په ارزښت بازار ته ننوتی دی. دې مسلې ته په غبرګونو کې د امریکا ولسمشر وویله چې د ډیپسیک باید د امریکا د شرکتونو لپاره یو محراق وي. ډیپسیک په ډیرو برخو کې د اغیزمن دی او د پوښتنو ځوابونو څخه تر تولید متن لیکلو ژباړلو د پیچلو مسلو تدریس پروګرامونو جوړولو د متن ترتیب او بیاکتنه د ویب لټونه کار کوي. اوس هم سولنډ اقتصادي خبرونه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په بامیان ولایت کې د سرب او جستو 15 بلاکونو تړون خصوصي شرکتونو ته وسپاره. دغه وزارت سرپرست ویل خصوصي شرکتونو سره د 15 کلونو لپاره تړون لاسلیک شوی او تمه کیږي چې په دغه کان کې به څه باندې 1 میلیارډ او 200 میلیونه افغانۍ پانګونه وشي. په بامیانو کې د سرب او جستو 15 بلاکونو په تړون کې د طالبانو ونډه 50% ده او په بدل کې خصوصي شرکتونو د کندهار ارغستان د 50 کیلومتره سړکونو او برېښنا بندونو او روزګان کې د 50 کیلومتره سړکونو په حول د خاف هرات ریل پټلۍ د 2 او 4 برخې رغول او د میدان وردګو د روغتون او پوهنتون جوړول او په بامیانو کې د سرب او جستو 15 بلاکونه ترلاسه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وايي د افغانستان سره د مرستو کمیدل به سږ کال ژمي کې میلیونونه افغانان وږي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې چارواکي د مرستو احتمالي کمښت اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو د ناخوندیتوب کچه په پراخه کچه لوړه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان 1/3 برخه نفوس په سخته لوږه کې ژوند کوي.
په بلخ کې د خیاطۍ له یو روزنیز مرکز څخه څه د پاسه 150 ښځې فارغه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي دغه مرکز د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوی او ښځې پکې د 6 میاشتو لپاره خیاطي زده کوي. یو شمېر ښځې وایي چې اوس یې خیاطي زده کړي او ښه عاید ترلاسه کولی شي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 88.1 افغاني، یو یورو 1.38 افغاني، زر ایراني ریال 1.28 افغاني، زر هندي روپی 814 افغاني، یو د اماراتو درهم 1.38 افغاني، زر پاکستاني روپی 280 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې د غزې ټرانکیز شمال ته د فلسطیني بې ځایه شوو راستنېدو لړۍ دوام لري. بې ځایه شوي وایي د خوراکي توکو، اوبو او تر ټولو مهم د سرپناه د نشتوالي په ګډون له جدي ننګونو سره مخ دي. د غزې تړانګې شمال ته د فلسطیني بې ځایه شویو د ستنېدو لړۍ د دویمې ورځې لپاره هم دوام لري. مصري تړون کوونکي چې په یو امریکایي امنیتي شرکت پورې اړه لري په لاره کې د خلکو او موټرونو پلټنه کوي. تر اوسه د امریکایي وګړو د شتون په اړه څه نه دي ویل شوي. تر اوسه څه باندې 300,000 کسان له سویل شمال ته تللي دي. ډیری هغه کسان چې شمال ته رسیدلي د اوبو او خوړو له کمښت سره مخ دي. دوی سرپناه هم نه لري او په سړه هوا کې په کوڅو کې شپې تیروي، ځکه د جګړې پر مهال په دې برخه کې ډېرې ودانۍ ویجاړې شوې دي. زموږ ژوند غمجن دی. موږ باور نشو کولی چې کور ته رسیږو او بیا به جلا کیږو. نه پوهیږم چیرته ولاړ شم، چیرته شپه تېره کړم او څه وکړم. د زموږ ځینې په شمال کې دي او موږ نشو کولی له دوی سره اړیکه ونیسو. حتی شبکه هم بنده ده. زما ماشومانو ته وګورئ، دوی ستړي شوي دي. دې صحنې ته وګورئ، د ویلو لپاره هیڅ څه نشته. خلک به په ځمکه ویده شي، هیڅ شی پاتې نه دي. سړی باید پر ځمکه پریوځي چې ویده شي. قسم خورم زه فکر کوم چې په ځمکه ویده شم. زه ستړی شوی یم، نور نشم کولی دوام ورکړم. حماس هم اعلان کړی چې راستنېدونکي لږ تر لږه 115,000 خیمو او سرپناهو ته اړتیا لري. په همدې حال کې په غزه کې د اوربند دویم پړاو ورو ورو پر مخ ځي. اسرائیلو له 33 یرغمل شویو د 25 کسانو نوملړ ترلاسه کړی چې باید خوشي شي. د حماس لخوا چمتو شوی نوملړ د اسرائیلو معلوماتو سره مطابقت لري. له همدې امله زه تاسو سره شریکولی شم چې زموږ 25 یرغمل ژوندي دي او 8 د حماس لخوا وژل شوي دي. حماس تر اوسه د 8 یرغمل شویو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. M23 د یاغیانو ادعا کړې چې د کانګو دویم لوی ښار یې نیولی دی. خپاره شوي انځورونه ښیي چې نښتې د دغه ښار هوایي ډګر ته دننه شوي دي، خو د کانګو حکومت د دغه ښار د سقوط خبره رد کړې ده. د M23 یاغیانو چې د راونډا لخوا یې ملاتړ کیږي ادعا کړې چې د کانګو دویم لوی ښار ګوما یې نیولې ده. خپاره شوي انځورونه ښیي چې نښتې د دغه ښار هوایي ډګر دننه شوي دي. ملګري ملتونه وایي په دې ښار کې د راونډا سرتیري هم موجود دي. د راونډا حکومت د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د کورنۍ غړي له کانګو وایستل. زه فکر کوم په دې کې شک نشته چې په ګوما کې د راونډا ځواکونه له M23 ملاتړ کوي. البته د دغو شمیرو دقیق تشخیص سخت دی. اټکلونه مو لیدلي یا دا چې خورا ډیر د پام وړ دي. 3,000 یا 4,000 دي. خو د کانګو حکومت د ګوما د سقوط خبره ردوي. حتی د کانګو د خاورې یوه ټوټه به هم د کانګو د خلکو دښمنانو ته نه ورکول کیږي. په ورته وخت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ښکېلو غاړو غواړي چې ژر تر ژره نښتې ودروي او له راونډا او کانګو یې هم غوښتي چې د یو بل په خاوره کې د یاغیانو د ملاتړ مسلې لپاره سیاسي خبرو اترو ته ننوځي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو هوکړه کړې چې د چهارشنبې په ورځ به په دې اړه له یو بل سره خبرې وکړي. د M23 ډله د توتسیانو له قوم جوړه ده چې په 90مه لسیزه کې د هوتوس لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي دي.
په دې نسل وژنه کې چې په 1994 کې په راونډا کې ترسره شوه په 100 ورځو کې لا 300,000 ډېر توتسیان ووژل شول. اوس هم د لوبو په نړۍ کې په نیمروز کې د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ به د 3 اونیو لپاره د کنګ ولسوالۍ په خاورینه ځمکه کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې د براهوي ځوانانو لوبډلې د 2-1 پایلې د ګرد ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغو سیالیو موخه د فوټسال زونونو سیالیو لپاره د غوره لوبډلې پیژندل دي. د فاریاب په خانچارباغ ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د پیوستون جام تر نامه لاندې د 5 لوبډلو ترمنځ د 1 ورځې لپاره ترسره شوې. د دغو سیالیو په پای کې د ارزو لوبډلې د 10 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی او میهن لوبډلې د 26 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د ټینس بال کرکټ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې وو لوبډلو 15 ورځې له یو بل سره سیالي وکړه. په پای کې د تابلند ستورو او کامل لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبه وکړه او د تابلند ستورو لوبډلې وکولای شول خپل سیال ته په 6 منډو ماتې ورکړي. ګرانو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه همدومره وه. که تاسو غواړئ د هیواد او نړۍ د حالاتو نه باخبر پاتې شئ، امو TV او امو ټولنیز پاڼې در سره وڅارئ. الله پامان.